ډسجنکشن دپاره موږ تاسې د آر څخه استفاده کوو او د دې سمبول څخه استفاده کوو. د دې څخه هدف دا دی چې یا به دواړې جملې صحیح وي ریزلټ یې صحیح راځي، یا به یوه جمله صحیح وي یوه جمله به غلطه وي ریزلټ یې صحیح راځي، یا به یوه جمله غلطه وي دوهمه جمله به صحیح وي ریزلټ یې صحیح راځي، او که چیرې دواړې جملې غلطې وي بیا ریزلټ فالس راځي. صحیح دی؟ نو که چیرې زه وایم چې دا دوې جملې، اوله جمله مثلا زه نوشته کوم چې دا مثلا نوټیشن ورکوم پی او دې ته نوټیشن ورکوم کیو، یوه مې پی سوله یوه مې کیو سوله. که چیرې زه وایم چې د دوی تروت ټیبل نوشته کړمه نو پی دا هم کیو دا هم پی اور کیو. صحیح دی؟ اوس tomorrow is holiday or the day after tomorrow is holiday. که چیرې سبا او بل سبا دواړې رخصتیانې سولې، یعنې زما پی هم صحیح سوله مثال او ټي مې هم صحیح سوله، نو پی اور ټي دا دواړه صحیح کېږي که سبا او بل سبا دواړه رخصتیانې سولې. او یا وایم چې tomorrow is holiday مثلا دا صحیح ده the day or the day after tomorrow is not holiday. او که چیرې مثلا سبا رخصتي سوله بیا زما جمله څه شته؟ دا زما د خبرو ډول بره صحیح دی که غلط دی؟ نو په دې ځای کې دا صحیح دی. که چیرې اوله جمله مثلا فالس وه او دوهمه جمله مثلا ترو وه بیا هم ریزلټ مساوي کېږي په ترو باندې، او که چیرې اوله جمله هم فالس وه دوهمه جمله هم فالس وه بیا ریزلټ مساوي کېږي په فالس باندې. دا تروت ټیبل دی د پی اور کیو دپاره یا د ډسجنکشن دپاره. د دې څخه وروسته بله جمله چې ده هغه د اف دین په نامه باندې یادېږي. اف دین عموما اف پی دین کیو، که چیرې پی صحیح وه کیو سلیکټ که یا د کیو عمل اجرا که. صحیح دی؟ د کانډیشنل سټیټمنټ دپاره معرفت یې په اف دین باندې دی او سمبول چې دی سمبول یې د دغه سمبول څخه استفاده کوو د اف دین دپاره. صحیح؟ که چیرې دوې جملې مثلا ولرو، په دوو جملو کې که چیرې دواړې جملې صحیح وي ریزلټ یې مساوي کېږي په صحیح باندې. که چیرې اوله جمله صحیح وه دوهمه جمله غلطه وه ریزلټ یې مساوي کېږي په فالس باندې. که چیرې اوله جمله غلطه وه دوهمه جمله صحیح وه ریزلټ یې مساوي کېږي په ترو باندې، او که چیرې دواړې جملې غلطې وي بیا هم ریزلټ مساوي کېږي په ترو باندې. مثلا که چیرې زه دوې جملې ولرم، یوه د پی په نامه باندې او یوه هم د کیو په نامه باندې، نو پی اف پی دین کیو. اوس زه وایم که چیرې تاسو بازي وګټل، که تاسو بازي وګټل تاسو ته اضافه مارک در کوم. اوله جمله پی چې ده که تاسو بازي وګټل، دوهمه جمله تاسو ته اضافه نمرې در کوم. او که چیرې دغه اوس هم تاسو بازي وګټل او هم مثلا ما نمرې درکړې صحیح، نو اخر ریزلټ یې بره مساوي کېږي. زه خپله صحیح یم که نه یم صحیح؟ دا زما جمله بیا صحیح ده که نه ده صحیح؟ صحیح ده. ورپسې که چیرې دا ترو وي او دا هم فالس وي، که چیرې تاسو بازي وګټله زه تاسو ته نمرې نه در کوم، نو زه څه کوم؟ او فالس ده دا جمله، یعنې دا زما د خبرو ډول ګر سره غلط دی چې زه دا رقم کوم. نو په دې ځای کې دا مساوي کېږي په فالس باندې. ورپسې دریم که چیرې اوله جمله غلطه وه او دوهمه جمله صحیح وه، که چیرې تاسو بازي نه وګټل زه تاسو ته نمرې در کوم. بیا هم زه په خپل ځان کې صحیح یم که غلط یم؟ که چیرې تاسو بازي نه وګټل زه تاسو ته نمرې در کوم. او صحیح یم که غلط یم؟ صحیح یم. نو په دې ځای کې دا هم مساوي کېږي په ترو باندې. او بل څلورمه برخه چې د اف او اف که چیرې دواړې جملې غلطې وي، که چیرې تاسو بازي نه وګټل زه تاسو ته نمرې نه در کوم. بیا دا زما جمله صحیح ده که غلطه ده؟ صحیح ده. نو دا مساوي کېږي په ترو باندې. نو د اف دین دپاره تروت ټیبل چې دی هغه که چیرې اوله جمله صحیح وي دوهمه جمله غلطه وي په هغه ځای کې فالس والیو اخلي، نور په ټولو ځایو کې د ترو والیو یا صحیح والیوګانې اخلي. بل ډول د جملو چې دی د بای کانډیشنل سټیټمنټ په نامه باندې یادېږي. بای کانډیشنل سټیټمنټ یا اف اینډ اونلی اف
د بای کنډیشنل سټیټمنټ دپاره موږ تاسې په خبرو کې یا په عادي ژبه کې موږ اف اینډ آنلی اف استفاده کوو. اف اینډ آنلی اف یا د دې شارټ کټ دوه وارې اف او سمبول چې استفاده کوو سمبول د دې ډول سمبول څخه استفاده کوو. د اف اینډ آنلی اف څخه زموږ تاسې په پښتو کې په پښتو یا په دري ژبه کې څه رقم هدف ځینې اخیستی سو. صرف او صرف او دا رقم ویلی سو I am breathing زه سا اخلم او سا یا تنفس کوم. دا جمله به په پی باندې وښیو. صحیح دی. ورپسې دوهمه جمله I am alive دا جمله به په کیو باندې وښیم. نو تروث ټیبل د دې دا چې جوړوو اول دوباره په دې ځای کې دا هم پی دا هم کیو دا هم اف اینډ آنلی اف پی اینډ کیو. اوس I am breathing if and only if I am alive. زه سا اخلم صرف او صرف چې زه ژوندی یم. دا جمله صحیح ده که غلطه ده؟ صحیح دی. نو که چیرې پی او کیو که چیرې دواړه صحیح وي نو زه وایم چې ریزلټ یې مساوي کېږي په ترو باندې. صحیح دی. ورپسې په دې ځای کې که چیرې دا صحیح وه او دا مثلا غلطه وه. مثال I am breathing if and only if I am not alive. زه سا اخلم صرف او صرف که چیرې زه ژوندی نه یم. دا غلطه ده اوه یعنی دا زما د خبرو ډول ګر سره غلطي چې زه ژوندی نه یم زه سا اخیستی چې زه سا مثلا اخیستی سمه او زه ژوندی نه یم سا اخیستل کېږي نه اخیستل کېږي. نو په دې ځای کې دا اف فالس راځي. ورپسې که چیرې اوله جمله غلطه وي او دوهمه جمله صحیح وي I am not breathing if and only if I am alive. زه سا نه اخلم صرف او صرف که چیرې زه ژوندی یم. اوس که چیرې زه ژوندی یم زه سا چې نه اخلم دا امکان لري غلط یم اوه نو نتیجه یې مساوي کېږي په فالس باندې. صحیح. ورپسې څلورم که چیرې مثلا دا هم فالس وي او دا هم فالس وي I am not breathing if and only if I am not alive. زه سا نه اخلم که چیرې زه ژوندی نه یم. صحیح یم اوه نو څلورم دغه چې دی دا صحیح کېږي.